زما ښاغلو او منلو دوستانو سلام او ښې چارې. نن یو ځل بیا د یو ځانګړي پروګرام سره د یو ځانګړي ځای څخه ستاسو په چوپړ کې یم. دا ځای د کالیفورنیا د ایالت د ډېر مهم او تاریخي ښار سانفرانسیسکو ښار دی چې د پیسفیک اوشن یا د بحرالکاهل د مالګینو اوبو په څنګ کې زه دلته ولاړ یم او زما شاته چې تاسو کوم ځای ګورئ دې ته پیلس اف فاین آرټ یا د ښکلو هنرونو ماڼۍ ورته ویل کېږي. سانفرانسیسکو اصلا سان فرانسیس د یو د 12مې پیړۍ د یو ایټالوي کاتولیک مذهبي بزرګ یا ولی یا راهب نوم دی او دا ښار په 1986 میلادي کال کې هسپانویانو جوړ کړی دی. بیا په 1850 میلادي کال کې د کالیفورنیا ایالت د مکسیکو څخه د امریکا د متحدو ایالتونو یو 30م ایالت او نه جلا کېدونکې برخه شوله. سانفرانسیسکو ښار خپله 8,32,000 نفوس لري. البته که د اوکلند، هیورد، یونین سیټي، فریمانټ او د سن هوزی ښارونه ورسره شریک شي چې دا ټولو ته بې ایریا وایي نو بیا یې نفوس 9.5 میلیون ته رسیږي. دا ښار خپله د سانفرانسیسکو د ښار مساحت کټ مټ د زموږ او ستاسو د همیشه بهار د جلال آباد د ښار په اندازه دی، یعنې 121 کیلومتر مربع مساحت لري. خو ډېره جالبه دا ده چې د تیر کال د احصایې له مخې په 2024 کال کې د سانفرانسیسکو کلنۍ بودیجه 15 میلیارده ډالره وه. په داسې حال کې چې زموږ او ستاسو د ګران هیواد د 14 ولایتونو د مرکز د کابل په شمول د ټول هیواد کلنۍ بودیجه څه کم 3 میلیارده ډالره وه. تاسو اوس کولی شئ چې د ژوند سطحه زموږ د خلکو او د دې ځای د خلکو سره مقایسه کړئ. د سانفرانسیسکو ښار 14 پوهنتونونه لري چې د دوی په سر کې د UCSF پوهنتون دی، میډیکل یا طبي پوهنتون دی چې نړیوال شهرت لري او د نړۍ ډېر مهم طبي تحقیقاتي مرکزونه هم دلته دي. زه د الله تعالی په شکر او په ډېرې خوښۍ سره وایم چې زما لور همدا څو میاشتې مخکې له دې پوهنتون څخه په ګلوبل هیلث یا نړیوالې روغتیا کې خپله ماستري واخیستله. سانفرانسیسکو د هنرونو، شاهکارونو او د علم مباح د نوښتونو ښار دی. د دې ښار 45 سلنه سپین پوستي، 21 سلنه چینایان او پاتې بیا د ټولې نړۍ مختلف توکمونه او خلک دي. دوستانو دا د ګولډن ګیټ برج دی یا د زرین دروازې پل چې د دې ښار د پیژندګلوۍ سمبول او د مهندسۍ په ډګر کې زه خو ورته د علم مباح انساني معجزه وایم. دا پل د سمندر د پاسه 2.5 کیلومتره اوږد او 220 متره جګ، 20 متره پلن او دا 6 لینونه لري. تاسو ګورئ چې دا یو خواته چې موږ روان یو 3 لینه دي او بل طرف ته هم 3 لینونه دي. په دې پل باندې په هرو 40 ساعتونو کې په منځني ډول تقریبا 112,000 موټرې له یوې غاړې بلې غاړې ته تېرېږي راتېرېږي او ښار ته د هر ننوتونکي موټر ټکټ $10 دی. اوس یې تاسو جمع او ضرب یې تاسو وکړئ چې د ورځې څومره پیسې کېږي. په پشمکه او پستې هوا مشهور د رنګینیو دا ښار د نړیوالو سترو تجارتي شرکتونو، د ټکنالوژۍ د مرکزونو، رستورانونو، جاز میوزیک او سپورتي لوبغالو کوربه دی. د ځینې هیوادونو سیاسي نمایندګۍ او قونسلګرۍ هم شته دي. همدا تیر کال یعنې په 2024 کال کې 22 میلیونو خلکو له سانفرانسیسکو څخه لیدنه کړې وه چې په دې کې 2.5 میلیونه یې بهرنیان دي. له بله طرفه د سانفرانسیسکو نړیوال هوایي ډګر د امریکا د سلګونو یا د زرګونو ډګرونو په منځ کې 14 مقام لري. هره ورځ تقریبا 1200 الوتنې له دې ځایه ترسره کېږي او په دې الوتنو کې 150,000 کورني او بهرني مسافر له دې ځایه خپلو منزلونو ته سفرونه کوي. سانفرانسیسکو چې اصلا یوه ټاپووزمه ده، 4 پلونو له وچې سره نښلولې او دوهم مهم پل یې هغې ته بې برج وایي. دا پل په 1906 میلادي کال کې جوړ شوی دی او د اوکلند ښار له سانفرانسیسکو سره تړي.
د دې پل اوږدوالی 14 کیلومتره دی او د یوې شپې او ورځ په ترڅ کې په متوسط ډول 2,15,000 موټرې له دې پل څخه اوړي او راوړي او هر موټروان یا یې څښتن مکلف دی چې هر ځل دا سانفرانسیسکو ته ننوځي نو د ورتګ په وخت کې باید $8 فیس ورکړي. د سانفرانسیسکو د ښار بله مهمه برخه هغې ته چاینا ټاون ورته وایي چې د دې اکثره د اوسیدونکي د بزنسونه، بازارونه، مارکیټونه دلته دا ټول د چینایي اصل امریکایانو په لاس کې دي او دوی د نن تقریبا 1.5 کاله پخوا راغلي دي. هغوی ته ګولډن ایرا ورته وایي. د هغه وخت چې کله دلته په دغه کې په کالیفورنیا کې د سرو زرو کانونه پیدا شول او د هرې دنیا د ګوټ نه دلته ورته خلک راتلل د مزدورۍ او غریبۍ دپاره او بیا پاتې شول. نو دا تاسو ګورئ د خوا او شا د ښي لاس چپ لاس حتی د لوحې کې تاسو وګورئ دا ټولې په چینایي ژبه باندې دي او دوی هماغه خپل کلچر، خپلې جامې، خپل لباس، خپل خواړه تر اوسه په خپل شکل باندې ساتلي دي. د لاندې چې تاسو ته کوم حیوانات ښکاري، بحري حیوانات، دې ته په انګریزۍ کې سی لاین یا د سمندر زمری ورته ویل کېږي. خو زه خو نه پوهېږم چې دا د زمرو سره څه شباهت لري. دوی خو ډېر بې ازاره دي، چاته څه وایم نه، خپل میان خوري او خپل ژوند کوي. نو دا د دې سانفرانسیسکو د یو مهم منطقو نه ده چې ډېر زیات خلک ورته راځي. خو چون نن رسمي ورځ ده نو خلک لږ دي، مګر په دغه شنبې یکشنبې دلته بیا د چا خبره د پښو د ایښودلو ځای پکې نه وي. دا زما شاته چې تاسو دا کوم قلفونه ولیدل او یا ښکاري درته، دا اصلا دې ته د مینانو کټاره وایي. دا د سانفرانسیسکو هغه برخه ده چې د 39 پیرز په خوا کې ده او دا شاته بیا دغه د الکټراز زندان هم ښکاري. نو دلته مینان د عاشقان راځي جوړه. زما خو عمر د عاشقۍ نه دی، خو ستاسو د خاطر راغلم چې دا ځای درته وښیم. نو دلته راشي دغه قلف ځان سره راوړي، قلف یې کي، بیا لاړ شي په دغه کلي په سمندر کې واچوي، بیا هلته د سمندر په غاړه باندې یو بل ته غاړه غړی شي او یو بل ته وایي چې وي ویل لو ایچ ادر فور ایور. موږ به د ټول عمر دپاره د همیشه دپاره یو بل سره مینه کوو. زه نه پوهېږم چې دا مینه بیا څومره دوام کوي، په هغې زه نه پوهېږم، خو دا د مینانو ځای دی او ومې غوښتل چې تاسو سره د دې ځای په اړه باندې معلومات در سره شریک کړم. خو که تاسو کې څوک مینان یې او په دې منطقه کې یاستئ او په دغه شي باور لرئ، تاسو هم راتلی شئ او بیا کلي واخلئ، په دا لاندې سمندر کې وغورځوئ. په 1906 میلادي کال کې سانفرانسیسکو ډېرې بدې زلزلې ولړزولو. 3000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ، په زرګونو خلک ټپیان او څه باندې 2.5 لکه وګړي بې کور او در په در شول. بیا بله زلزله هغه هم غټه وه، په 1909 کې راغله او په هغې کې هم 3,500 کسان مړه شول. مګر د دې ملک باشعوره انجینرانو او کارګرانو د هرې بربادۍ پسې دې ښار ته لا زیاته پراختیا او ښکلا وبخښله او د بقا او ارتقا سفر یې نور هم چټک او ستونزمن کړ. اوس پوښتنه دا ده چې آیا افغانان او زموږ د سیمې وګړي په خلقت او طبیعي جوړښت کې له لویدیځوالو څخه کم دي، که له وطن سره د وفا رازونه او د تفکر په لور د دوی غځېدلې کوڅې څه بل ډول دي؟ یو شاعر وایي خواږه عمرونه یې له ځان سره په جنګ وخوړل، هلته څه خلک لکه وسپنه خپل زنګ ووهل. له یو ځانګړي ځای څخه تر بلې معلوماتي او تفریحي ویډیو پورې زه ملکزی په سانفرانسیسکو کې له تاسو سره ډمګړی مخه کوم. په مخه مو ډلۍ ډلۍ ګلونه.